الکه ما وی جنو صرف زما محبوب دی خود تاسو ما سره نغ ناسته چې ګوري مونږ هم پکې یو ډېر فخر فکر کنه دنیا کې هم فخر کو دنیا کې هم په دغه نبی فخر کو او د جنو د مرد چا پته نه لګي کزن کدن راشي کې خیری په لور د مدینې د جانان بمسترګي وي په لور د مدینې د جانان بمسترګي وي تکه زمونږ بل اسره نشتا ای په قبر کې بم ډېر کمزور یو ډېر عجزانان یو ډېر خطاکاران یو خو د مدینې د جانان د ښکلې والضحا مخ د رڼا په انتظار کې به د دغه ښکلې مخ په رڼا کې به یې نور موږ سره خپله رڼا د عمل ډېره کمزورې ده بلکې تاسو کېدای شي ما نه ډېر ښه یې ما ته به دعا کوې تاسو ته به هم دعا کوو چې خدای د ښکلي نبي په خاطر را باندې دغه مرحلې اسانې کړي خدای د ښکلي نبي په خاطر را باندې دا مرحلې اسانې کړي حضور سلام مبارک روان دی د پیغمبرانو مبارکانو معراج کیږي ایګلو خدای معراج مختلف دی د مدینه منورې د جانان د معراج واقع مختلف ده سرور کونین محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارک روان لے رہبری گرنو جبریل علیہ السلام دے پروٹوکول ورتکی جبریل علیہ السلام براق مبارکی سور لیدا سواری پی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او گلنو راوے میزبان شدی رب العالمین جل جلالہ دے زد داسی نبی نا قربان شمعا چھ دا گل مبارک شپا دا میراج مبارک دا رجب المرجب مبارک میاشتا ویشتم تاریخ مبارک دا رجب المرجب دا دی بزرگی میاش دے اے گلنو داسی شپا دا جی سروری کونین مبارک مقامی مقدس تا رسید اللہ پا آغازی کیو دروازہ دا پاگی بانی لکلی دی بابی محمد طولوے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم حضور سلام جدا سے وکت پا دغا دروازہ بانم دا حضور علیہ السلام نم پلقیدلو دا حضور علیہ السلام نم مبارک پا دغا زیم پلقید او آدم علیہ السلام مبارک وی چی کل زما دا بدن ڈانچہ تیار شو خمبیر برابر شو نمبرک چی میں بدن ترو راگے آدم علیہ السلام وی چی کل میں نظر شو نو اول اسمان امکراس کا دویم امکراس کا دریم امکراس کا سلورم امکراس کا پینزم شپگم اوم او بیا صدت المنتحا لا مکان وی چی نظر میں پر شیبرینو لگے وی در شیبرین پا حرم منارہ میں نظر شا او پا حرم منارہ میں پا اللہ پنم نظر شا چیو طرف تا بری کلی ولا الہ الا اللہ نوچے بل طرف تا میں نظر شلولی کلی بوا محمد رسول اللہ لگ دڑد اخلاصا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چی دا آدم علیہ السلام نظر دا حضور پنم لگی معلوم دار چی دا محبوب اللہ تڑے گران دے کنا او اگا اللہ پاک مونگا تاسو لرا کردے دی مونگا اللہ دا غیب امت کی راوستیو طولوے الحمدللہ بیوے الحمدللہ جواب رکھے دا اللہ میرا بانی دا کنا دا بیرے میرا بانی دا خواہ اے لکہ درخواستم کرو چی پیدام کردی امت کی درخواستم کرو پخپل فضل اللہ رمیت یا اللہ دا ٹول کا برگری اشتا دا دیر رحم اسمانو مالکا خالق کائناتا خدای دا تمامی دنیا مالک الملکا مونگ دا ٹول ملگری کے دلائیو مرگری دی او کہ زمونگ دا جمعی مرگری دی نارین زنانا
مونږ په دې نعمت ستا شکریا ادا کوو چې شکر دې چې خدای ستا بندګان یو او شکر دې چې خدای د ښکلي پیغمبر امتیان یو دا ټول ملګري خدای ستا شکرونه ادا کوي ټول وایي الحمدلله لږ دړه د خلاصه لږ دړه د خلاصه دا مینه به خدای نور سیوا کوي که خیر لئن شکرتم لازیدنکم که زما او ستا مینه دغه نبي سره سیوا کیږي نو څونه خوند به پیدا کیږي زما او ستا هر عمل ته به الله د محبت په نظر باندې ګوري د نبي د خاطره به خدای مونږ ته د رحمت په نظر ګوري ولې به نه ګوري خدای ته محبوب ډېر ګران دی د مدینې منورې جانان مبارک وی چې کله زه د بیت المقدس کنارو ته نږدې شوم بیت المقدس دا په فلسطین کې دی په کوم ځای کې دی په دې ځمکه باندې نمرود بادشاه تیر شوی دی نمرود دی فلسطین سره یو مقام دی مقام اور ورته وی اور دیکھ ابراهیم علیہ السلام پیدا شوی دی مخامخ دی بیت المقدس سره یو مقبره ده ابراهیم علیہ السلام پکې دفن دی اسحاق علیہ السلام پکې دفن دی یعقوب علیہ السلام وفات شوی په مصر کې دی ما به وړې خپل بابا جان له سبحان الله به پسې زه وایم چې دا دونه واقع بیانوم خو سبحان الله کوم به پسې وایم کنه داغه موقع می تاسو لبرېغو نه بعد کسان پکې پس پاتې کیږي لږ پس ما پاتې کیږي سبحان الله او پسې وای زما پیشم چې سړی کې خیر چوکي د الله حمد و ثنا بیانې کو د پیغمبرانو شان ورته بیانې د یعقوب علیہ السلام وفات الموشا مصر کې او وی وصیت وکړه چې ما به د خپل بابا جان خپل وړې اسحاق علیہ السلام له اسحاق علیہ السلام د یا ابراهیم علیہ السلام مبارک بچی دی کلم دی جی یوسف علیہ السلام چې وفات شه ما دا خبره غالبا بکړی می چې کله وفات شو نو دا دریای نیل په غاړه باندې دفن شه کوم یو بچی به د تابوت سره خوا کې وي او دې سره به تیرې دی او په دې باندې به کوم پټیو بکېده نو هغه به سر سبز شادابو د مصر خلق رااله چې دا تابوت چې دی دا په مسکول په کار دی چې صوبه مونتزي او صدیق خوازي الکه مصر والا برکت منو مون خو منو کنه جواب را نه لکه د محبت आवाज وکي یا الله چې څوک برکت مني نو صدر زما ولا د هغه ټولو پیغمبرانو د صحابه د مدینه د جانان برکتونه د قران برکتونه سره زما شامل حال کړه امین وای کړه سون لند الفاظو کې غخول جامع دعا مې راتو کو امین دړه د خلاصا ما تو ګوره بیا دفن شي یوسف علیہ السلام مبارک د قبر مبارک د سنگی مرمرو دی خود دعا کړي و انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین معنی کانو سره د دې زنه د وصیت کړو د دې زنه بیا د یوسف علیہ السلام جسمیت هر د بابا جان خپل ته بیت المقدس چې دی دا الله پاک ولس میاشتي شپاړس میاشتي سرور کونین مبارکم دی قبلی تموس کړي دی خو بیا د نبی خوخه و چې الله پاک بیت الله شریف کې په مدینه منوره کې یو جمعه ته غیته مسجد قبلتین وای الحمدلله مالی دلی یو قبله پکې دا سیدا یو قبله پکې نور خاطه دا نور خاطه ته خلق لو مزبکو اغي پکې ورو لګاو چې نه خبرو خلاص شوی دا اوس په موز بیت الله شریف تکو بیا په بیت المقدس کې قبلی دودی دا یو قبله چې دا د يهودو دا بیت المقدس قبله د يهودو دا مشرقي طرف ته چې لګ مزلو کې نو هغه طرف ته بیت اللحم دی دلته عیسی علیہ السلام پیدا شوی دی دا دی خو اړخ چې دی نسوارو قبضه کړی دی زمون قبله دی خو دا الله اعلان کوي د پیغمبر په ذریعہ چې قبله بیت المقدس نه دا
قبله چې دا مشرقي ځای دا بیت المقدس نه دی که په مشرقي که په مغربي که په جنوبي که په شمالي چې کوم ځای د خدای دا هلته رسالت د مدینې منورې د جانان مبارک دی قبله به هر ځای کې بیت الله شریف مبارک نو دا موته چې موس کوو نو دا د الله په طبیعت باندې کوو دا د نبی په طریقه کوو یهود چې کوي نو هغې وي زموږ له غواړي نو سته د خپل له مالک یې نسوارا وایي زموږ له غواړي هغې په خپل طبیعت باندې کوي مونږ وایي نه په قبله کې مونږ طبیعتونه نه کوو نو ته د چا طبیعت کې ما ته به وایې مونږ به وایو چې زما نبي مبارک طبیعت کم خواو د حضور مبارک طبیعت کم خواو قبله څنګه بیت الله شریف کم خوا بیت الله شریف نو ځکه مونږ هم وایو چې محمود کعبې شریف په لور که فرض منځي که نوافلي که تهجدي د نبي خوښه وه نو زمونږ هم خوښه ده چې د نبي خوښه ده نو د الله هم خوښه ده چې د نبي خوښه وه د صحابه هم خوښه وه راځئ